ډیرو محترمو مسلمانانو اوریدونکو، دا خبره څرګنده ده چې زموږ او ستاسو په دین د اسلام دا د رحمدلۍ دین دی، دا د مینې او د محبت دین دی، دا د ظلمونو ختمونکی دین دی، د وحشتونو ختمونکی دین دی. زموږ په دین کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم همیشه دپاره مسلمان ته د دې خبرې ترغیب دی چې مسلمان باید وشند مسلمان باید دا وي چې خبره حمدلې وي، د الله د مخلوق سره به د رحم معامله کوي، که هغه انسانان وي او که هغه خو حیوانات وي، هر څوک چې وي هغوی سره به د رحم معامله کوي. د دې وجې نه د حدیث امام ابو داود، امام ترمذي رحمهم الله په روایت د عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما را نقل کړی دی، وایي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: الراحمون یرحمهم الرحمن، هغه رحم کوونکي خلک چې څوک په دنیا کې په چا رحم کوي، یرحمهم الرحمن، د هغې خلکو باندې رحمان ذات رحم کوي. علیه السلام فرمایي: ارحموا من فی الارض، تاسې رحم کوئ په هغه چا چې ځمکه کې دي، یرحمکم من فی السما، په تاسې به رحم وکړي هغه ذات چې اسمانونو نه بره دی. نو زموږ دین هر چا ته هغه دا دعوت ورکوي چې رحم دل اوسه، سخت دل مه اوسه، د الله د مخلوق سره د رحم دلۍ معامله کوه، د سختۍ معامله مه کوه. حتی که زموږ دین د ظلم، د وحشت او د بربریت سره دومره په تضاد کې دی، موږ ته خپل دین او اسلام د انسان په څه کوي چې د حیواناتو په باره کې د ظلم څخه د منع کولو سبق راکوي، چې د یو حیوان سره به هم ظلم نه کوي، د یو حیوان وینه به هم بې ځایه نه تویوي، هغه ته به اذیت و تکلیف نه ورکوي. او انسان خو او مسلمان خو لا ډیره اوچته خبره ده. په ابو داود شریف کې حدیث دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي: یو ځل موږ رسول علیه السلام سره په سفر کې روان وو، نبی علیه السلام خپل څه حاجت دپاره لاړو، صحابه کرامو هلته یو سره مرغۍ ولیده چې هغې سره دوه بچي وو. صحابه کرامو هغه د مرغۍ نه دوه بچي ونیول، هغه د مرغیو د بچو چې کومه مور به راغله او داسې به په دې خپلو بچو باندې راټیټه شو. دې موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام راغی، صحابو نه پوښتنه کوي: من فجع هذه بولدیها، دغه سره مرغۍ چا په خپلو بچو باندې خفه کړي، دردولي؟ رد ولدیها الیها، د بچي ورخوشي کوي. بیا یو کلی وکتو، د میږیانو یو سوړه وه، یو سوری و، موږ هغې ته اور اچولی و. وی فرمیل: من حرق هذه، دا د میږیو دا جالې ته چا اور اچولی دی؟ موږ ویلې من اچولی دی یا رسول الله. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمیل: انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، مناسبه خو نه ده چې په اور باندې عذاب ورکړي مګر هغه ذات په عذاب ورکړي چې څوک د اور مالک دی. وګورئ دې حدیث کې څومره ښکلی سبق دی چې یو مرغۍ به د خپلو بچو نه ځورئ، یو میږی چې په خپله جاله کې ژوند کوي هغوی به نه تکلیفوي. زموږ دین د رحمدلۍ دین دی او زموږ دین د مهربانۍ دین دی. په نسائی شریف کې حدیث دی او ابن حبان هم په خپل صحیح کې را نقل کړی. شرید رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوي وایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، رسول علیه الصلاة والسلام نه مې اورېدلي فرمایل
من قتل عصفورا عبثا که څوک یو چرچڼه مړه کړي هسې بې فایدې نو عج الى الله یوم القیامه دا چرچڼه به قیامت په ورځ الله ته فریاد کوي وایي به یا ربي ان فلان قتلني عبثا ایله زه ستا پلنکي بنده هسې بې فایدې وژلی یم خوړله مې نه غوښه زما نه خوړه هسې زه مړه کړم زما ستا یې ویسته ولم یقتلني منفعة څه فایدې دپاره نه یم مړه کړې وګوره دا څومره ناشنا خبره ده چې مرغۍ هم د الله په دربار کې به در باندې هلته سبا ریپورټ کوي دا رقم بل حدیث نسائی شریف را نقل کړی حاکم مستدرک کې را نقل کړی او حاکم وایي صحیح الاسناد دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د رسول الله السلام نه دا حدیث نقل کوي علیه السلام فرمایلی ما من انسان یقتل عصفوره وای نه دی یو انسان چې چرچڼه مړه کړي فما فوقها یا د چرچڼې نه مغټ سیز بغیر حقها په ناحقه سره الا ان يسأل الله عنه يوم القيامه مگر دی قاتل نه بالا قیامت کې پوښتنه کوي چې تا زما دا مخلوق ولې وژلی و چرچڼه صحابه تپوس کوي یا رسول الله وما حقها نو د چرچڼې په حق وجل څه دي علیه السلام وفرمیل چې حقها ان تذبحها فتأکلها حق دا دی چې که ته یې ذبحه کوي نو ویې خوره ولا تقطع رأسها فترمي به داسې نه چې سر یې پرې کړي او نور یې استخطا کړي د دې چرچڼې به هم ستا نه د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې پوښتنه کیدی شي د بخاري او د مسلم حدیث د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت یو ځل عبدالله ابن عمر په لار را روان دی د قریشو څو ځوانانو یو چرګه ده یا یو مرغۍ ده ودرولې ده او هغې طرف ته غشي ولي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې کله وکتو نو هغه ځوانانو منډې کړې نو عبدالله ابن عمر چې راغی چې ګوري هغه چرګه هلته خلکو تړلې ده غشي هغه طرف ته ویشته هدف یې ته جوړ کړی و عبدالله ورته فرمایي رضی الله عنه لعن الله من فعل هذا د الله لعنت په هغه چا دی چې دا کار یې کړی رسول الله السلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا پیغمبر په هغه چا لعنت ویلی دی چې څوک د ذی روح څیز نه غرض او هدف جوړوي یو څیز کې روح شته داسې هدف ته نه جوړ کړی ولې زمونږ دین کې د حیواناتو د وژلو نه منع ده د انسان وژل یعنې د مسلمان وژل دا خو ډېره زیاته درنده او سنګینه ګناه ده او غټه ګناه ده په طبراني کې دا روایت دی او طبراني په خپل صغیر کې ذکر کړی د حدیث د ابي بکرته د نبي اسلام راوي دی وای رسول الله السلام فرمایلی لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا کدا اسمانونو زمکو خلق راجمع شي على قتل مسلمين فوجنا يوم مسلمان کې لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار الله بنسکور کې دا ټول خلق پړ مخې په مخونو باندې اور کې به ورواچي سبحان الله څومره ښکلی دین دی څومره ښه سبق راکړي چې ګوره که د اسمانونو زمکو خلق مسلمان قتل کړي نو الله سبحانه وتعالی په دې ډېر زیات خفه کېږي او دارنګې په حدیث پاک کې راځي ابن حبان په خپل صحیح کې دا روایت د ابي موسی شریف په روایت سره ذکر کړی ابي موسی شریف رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي وایي رسول الله السلام فرمایلی وی کله چې ابلیس سبا کی اذا اصبح ابلیس بث جنوده ابلیس چې کله سبا کی د خپل لښکرې په دې ځمکه لیږي او ابلیس سار کې اعلان وکړي وی من اخذل اليوم مسلما البسته التاج وی که چا نن مسلمان وخویولو مسلمان نن په ګناهونو کې اخته کړي نو زه به درته تاج په سر کړم نو مازدیګر شیطانان راځي دا فوج یو شیطان ورته وایي دې مشر شیطان د خپله کارګزاري ذکر کوي وی زه خو همیشه وم په دې سړي پسې ښځه مې پې طلاقه کړه شیطان ورته وایي وی زه څه کار خو دې نه دی کړی یوشک ان یتزوج وی زه بله به په نکاح کې بل شیطان راشي هغه وایي زه خو پې لګیا وم په یو انسان باندې مې همیشه کار کولو حتی عق والدی مور و پلار نافرماني مې پې وکړه شیطان ورته وایي څه کار دی کړی یوشک ان یبرهما کیدای شي بیا د مور و پلار سره نیکي وکړي
بل شیطان راشي وایي چې زه خو لا بیا هم په انسان مې دا کوشش وکړې حتی اشرکه چې شرک مې پرې وکړې نو دغه ابلیس بیا ورته وایي انت اوس ته مې یقینا چې ښه بچې کار تا کړی. بل شیطان راشي هغه به ورته وایي زه په انسان پسې لګېدلی وم حتی قتل یې وکړې مسلمان به پرې مړ کړې. نو شیطان ورته وایي انت ویلبسه التاج دا چا چې قتل د مسلمان کړی ده ته شیطان ابلیس تاج په سر کې. سبحان الله. وګورئ شیطان ابلیس د مسلمان په مرګ دومره خوشحالیږي چې هغه خپل شیطان فوجي ته تاج پوشي کوي چې کم شیطان فوجي هغه مسلمان راپارولی او بل مسلمان یې قتل کړی دی. عظیم جرم دی. شیطان په دې دومره خوشحالیږي. په مسند احمد کې دا روایت دی، مسند بازار هم را نقل کړی. ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی نبی علیہ السلام نا روایت کوي چې علیہ السلام فرمایلی دي یخرج عنق من النار د قیامت په ورځ به د جهنم یو حصه اور راښکاره شي او دا اور به خبرې کوي وایي به وکلت اليوم بثلاثه زه نن په درې کسانو پسې مقرر یم مسلط بکل جبار عنید. یو هغه متکبر سړی عنادي سړی، دویم من جعل مع الله اله آخر چې دی الله سره نور معبودان شریک کړي، دریم نمبر من قتل نفسا بغیر حق چې چا په ناحق مسلمان قتل کړي د قدر دریم کس مې پکار دی. نو فینطوی علیهم په دوی باندې براغون شي د جهنم اور فیقذفهم فی حمراء جهنم نو سور جهنم او ګرم جهنم ته وایي ورسي. وګورئ د مسلمان په وژنه باندې د مسلمان په قتلونه باندې د قیامت په ورځ دا اور یوه حصه راښکاره کېږي او د مشرک سړي سره او د هغه چا سره چې متکبر جابر دی دا قاتل هم ملګری کړي او جهنم ته رسوي. اخر کې دا یو حدیث د ابن ماجه شریف په روایت سره دی او راوی د حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ. عبدالله سیبوی رأیت رسول السلام وکتو یطوف بالکعبه کعبی شریفی نه چاپیره طواف کو او نبی علیہ السلام کعبی شریفی ته دا आवाज وکړي ورته وایي ما اطیبکی وکعبی څومره خوشبویداری وما اطیب ریحکی څومره خوشبویه بویونه درنه راځي د معطری ما اعظمکی څومره لوی وما اعظم حرمتکی څومره لوی عزت دی د بیت الله شریف کوټې ته نبی علیہ السلام دا خبرې کوي. بیا ورته نبی علیہ السلام وایي والذي نفس محمد بیده زما د په هغه الله قسم چې د نفس د محمد علیہ السلام د هغه په لاس کې د الله د شان مناسب دی لحرمة المؤمن عند الله عزت د مسلمان سړي د الله په نزد اعظم من حرمتکی ډیر لوی دی ستا د عزت نه ماله و دمه که د مسلمان مال دی او که د مسلمان وینه ده. سبحان الله. وګورئ د مسلمان عزت د مسلمان وینه الله سبحانه و تعالی ته زبان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د بیت الله نه ډیره معظمه ده د بیت الله نه ډیره خوښه ده. الغرض خلاصه دا ده چې زموږ دین د رحم دی دین دی د ظلم د وحشتونو دین نه دی. په دې کې د حیواناتو سره ظلم شریعت داسې مضمون ګڼلی چې مخکې حدیثو مبارکو کې ورته اشاره وشو او بیا د یو مسلمان د یو مؤمن د یو کلمه خوان د هغه وژل او قتلول یقینا دا ډېر لوی جرم دی. رب العالمین د مسلمان د قتل او د اذیت او د تکلیف نه محفوظ وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.